یو مریض دی سخت ناجوړه دی او دا امید یې نه چې زه به ژوندی پاتې شمه، نو دا دعا دې وایي. ډېره قیمتي او ډېره بهترین دعا ده. چې د مریض د خپل ژوند نه نور امید نه وي، نو دا دعا دې وایي. دا عنوان راوړی، یعنی امید یې نشتی. څه مطلب دی؟ مرګ ورته نږدې دی. کله سړی په ځان پوه شي چېرې نور کیدای شي زه دنیا کې پاتې نه شم، نو د هغه دپاره به څنګه دعایي؟ عایشه رضی الله عنها روایت راوړی دی، امام ترمذي راوړی دی، امام نسائی هم راوړی دی. وی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول عند وفاته، ما د رسول صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي چې د خپل وفات کېدو په وخت کې دا خبره کړې او د دعا یې ویلې وه. په ځان پوه شو که نه چې نور د دنیا نه روان دی. عند وفاته بیا یو غټه مسله پکې ده، څه؟ رسول الله وسلم وفات شوی، دنیا نه تللی دی. نو په دې مناظرو ته ضرورت نشته چې سړی به مناظرې کوي چې هغه دنیا کې دی او که نه دی. نن یو ځای کې ماسپښین ټیم کې یو ځای کې د مولوي صاحب سره میلاو شو، نو هغه ماته ته وویل دا اختلافات چې کوم دي که نه، دا فرقو ده، زما په نیز خو ټوله خبره یوه ده. ما یې څنګه ټوله یوه ده؟ وي ټول مسلمانان نه دي، ټول مسلمانان دي. څه ضرورت دی دې قیسو ته؟ شیعه، بریلی، دیوبندی، الیدیس، ټول یو شی دی. په هغه ټیم کې زما کار و، زه سړي ته ورغلم، هلته دی مخې ته راغی. نو وایي ستا څه خیال دی دې باره کې؟ ما زه به څه ووایم؟ تا خبره وکړه. داسې ما خبره دغه کړې چې لکه زما پکې خپل مطلب پوره شو، د هغه خپل. ما زه به څه ووایم؟ نو تا خو خبره ختمه کړه. نو په یو ټکي کې چې ټول څه دی؟ ټول یو شی. ټول یو شی نه دی. کوم ځای کې هغه سړی چې عقیده د قرآن او د حدیث مطابق وي، او کوم ځای کې هغه سړی چې عقیده د قرآن او حدیث خلاف وي، یو ځای کېدی شي. او الله قرآن کې وایي ړوند او بینا یو شان دي، ژوندی او مړی یو شان دي، شپه او ورځ یو شان ده، ګرمي او سوری یو شان دی؟ نه. نو څنګه دا یو شان کېدی شي؟ نو صحیح عقیده د قرآن او د حدیث مطابق دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تللی دی. تللی دی څه مطلب دی؟ وفات شوی. لکه شان ټکی به وي. دا الفاظ هم ګورې دنه پکې چل دی، پردې کړې ده، او بعض وایي وصال یې کړی دی. وصال خو دا بل اوس زمونږ دغه ماشومانانو امتحانونه و، نو کتاب کې هغه مانې تپوس کوي دا سوال څنګه دی، نو هغې کې ورته وصال ټکی لیکلی چې رسول الله وسلم په فلاني تاریخ باندې وصال کړی دی. نو دوی ته د وړوکوالي نه دا قصې ښایي. وصال، نو هغه ماته وایي د وصال څه مطلب؟ وایي ټکي نه پوهېدم. ما یې معنی دی چې مړ شوی دی، وفات شوی دی. نو دې اوس ګوره دلته وفاته، عایشه رضی الله عنها وایي وفات شوی. ما او تا په دې رسول الله وسلم باندې د دې بیبي نه زیات مینې وو، هغوی وفات شوی. نو دی به راشي د ځان نه به یې داسې باادبه جوړ کړي. وایي خیر صحیح ده که دا عقیده دې هم ده، خو لکه ادب دا وایي چې داسې ټکی مه وایه. وایي دا ادب د جیب کې کېده. الله قرآن کې وایي کل من علیها فان، هر څوک چې دی هغه فنا کېدونکی دی. نو رسول صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تللی دی، معنی وفات شوی دی. په دغه ټیم کې هغه دا دعا غوښته اللهم اغفر لي وارحمني، یا الله ما ته بخښنه وکړه او په ما باندې رحم وکړه، والحقني بالرفیق الاعلى، او ما ورسوه اوچت مجلس ته. اوچت مجلس دی پیغمبرانو، نیکانو، شهیدانو، د رښتونو خلکو، یا الله دوی سره مې یو ځای که. دا معنی ده. رسول صلی الله علیه وسلم خو هغه انسان دی چې الله بخلی دی، خو دا د نیکانو خلکو طریقه ده چې دوی هر وخت د الله نه بخښنه غواړي. بل دا که بخلی هم دی
خو په دې سره مرتبې اوچتېږي، مقام یې اوچتېږي، دا عجزي ده. نو دا دعا شوه. څه کومه دعا ده؟ والحقني بالرفیق الاعلی. او الله رب العزت په آخرت کې موږ ټول دغه اوچت مجلس کې یو ځای کې د پیغمبرانو سره، د نیکانو، شهیدانو، دیندارو مؤمنانو سره. ښه دا وه ډېره قیمتي دعا. دغه شان بیاناتو لپاره زموږ یوټیوب چینل ځان سره لازمي سبسکرایب کړئ. السلام علیکم ورحمة الله.